رحمان رحیم. ګرانو دوستانو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ روغ یاست. راځو د نن په ویډیو کې مو یو نوې موضوع راخیستې ده چې هغه داسې ده موږ څنګه کولی شو چې د خپل د موبایل بیټرۍ او یا هم د لیپټاپ بیټرۍ د دې علاج وکړو. یعنې هغه وخت کې چې د موبایل بیټرۍ یا د لیپټاپ بیټرۍ خرابه شوې د هغوی علاج وکړو. د بیټرۍ علتونه خو نو داسې دي چې بیټرۍ لومړی داسې ښه چارج ساتي او وروسته بیا داسې چارج نه ساتي، او یا داسې وي چې ژر یې چارج خلاصېږي، او یا هم داسې وي چې کله چارج اخلي او کله یې نه اخلي. نو دغه عوامل باعث د دې کېږي چې بیټرۍ البته خرابه ده. نو راځو دا په دوو طریقو سره کېږي، چې اوله یې طبیعي طریقه ده او دوهمه یې د سافټویر د استعمال په ذریعه سره هغه موږ کولی شو چې خپل د موبایل بیټرۍ یا لیپټاپ بیټرۍ سمه کړو. طبیعي طریقه خو داسې ده چې اول به بیټرۍ 100% چارجوو، د هغه څخه وروسته به د چارج څخه موبایل باسو او وروسته به یې استعمالوو. تر هغه وخته پورې به موبایل استعمالوو چې کله د موبایل چارج مکمل 0 شي موبایل به مړ شي. کله چې موبایل مړ شو د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره یې همدغسې پرېږدو چې پاتې شي. وروسته له هغه څخه بیا چارج ته ورکوو. تر هغه وخته به موبایل نه چالانوو تر څو چې د موبایل بیټرۍ 100% شوې وي. کله چې 100% شي بیا به یې د چارج څخه وباسو او موبایل به چالانوو او کاروو به. یعنې دا یو ډېره پروفیشنل طریقه ده، دا یو طبیعي طریقه ده. هره بیټرۍ چې خراب وي د موبایل کولی شو په داسې طریقه سره یې موږ سمه کړو. او دوهمه دوستانو د سافټویر په طریقه سره ده چې هغه په پلی سټور کې چې موږ دلته ایکن د پلی سټور لرو. په پلی سټور کې دوه سافټویره موږ چې ما دلته انسټال کړي دي او پر ډیسکټاپ باندې پراته دي، چې یو یې د اډوانس بیټرۍ کالیبریټر په نامه سره دی او بل یې د بیټرۍ ریپیر لایف یا ریپیر بیټرۍ لایف په نامه سره دا سافټویر ما انسټال کړي دي. او په پلی سټور کې موږ کولی شو چې دا چې شو ته نوشته کړو ریپیر بیټرۍ، چې دغه عنوان ما مخکې انسټال کړي نو دی راوړي، او بل د اډوانسډ بیټرۍ کالیبریټر په نامه سره دی. صحیح دي دوستانو؟ کله چې دا کلیک کړو دا به خلاص شي. ګورئ دوستانو دلته 75% چارج زما په تلیفون کې شته، خو البته زما د تلیفون بیټرۍ هم مخکې داسې خرابه وه. کله چې ما دا دوه سافټویرونه استعمال کړل زما د موبایل بیټرۍ تر اوسه پورې بیا د پخوا په شکل نه ده شوې، ژر ژر بې چارج خلاصوي او کله به هم داسې و چې چارج به یې نه اخیستي. نو هغه طریقې چې ما دغه دوه سافټویرونه پر عملي کړل زما د موبایل بیټرۍ سمه شول. په دغه خاطر یې دوستانو سره شریکوم تر څو هغه دوستان هم چې د موبایل بیټرۍ خرابه وي هغه کولی شي په دا باندې چیش کړي سمه یې کړي. او دغه کالیبریټ ناو به وو. کله چې مو کالیبریټ ناو ووالي د څو مراحلو په طی کولو سره به موبایل په خپله په اتومات ډول مړ شي. صحیح؟ کله چې موبایل مړ شو بیا وروسته د نیم ساعت بعد موږ چارج ته تړو، 100% یې چارجوو، موبایل چالانوو، بیټرۍ به په اتومات ډول سمه شوې. بله طریقه یې دوستانو داسې ده چې سافټویر خلاصوو، چې دغه سافټویر دی. کله چې دا خلاص شي موږ دلته د سټارټ بټن لرو. ګورئ دلته چې دغه علامې ورکړي دي. دغه ژړ علامه چې ده دا د بیټرۍ هغه خانې سیلونه یا حجرې چیکوي، او که چیرې په ژړ رنګ سره یې پیدا شو هغه لا ده، که چیرې په سره رنګ سره پیدا شو هغه نیګټیو ده، او که چیرې شین رنګ و هغه هیلتلي ده، یعنې په دې معنا چې هغه جوړه ده. کله چې موږ دغه د سټارټ بټن وهو دا سیل مپ چالانه شو. ښه ورته وګورئ دوستانو، دلته یې لیکلي دي چې ټیسټ سمري، یعنې هغه امتحان چې موږ دا سافټویر موږ په وچلوي د هغو خانو امتحان نتیجه یې موږ ته په لاس راکړه، چې دوی وایي 8 خانې لاو چارج دي، دغه رقم 15 خانې نیګټیو دي چې 1% دی، او دا 8 یې 2% دي، او هیلتلي 108 ټول 120 خانې دي. نو په 108 خانې هیلتلي دي چې 9% کېږي، 1% یې هم نیګټیو دي، او 2% یې لاو چارج د لاو چارج په نامه سره دي. نو 2 1 دا یې 3 9 دا یې 100. نو که چیرې موږ داسې ووایو چې فکس پرابلمز هغه مشکلات چې په دې کې شته
په دا بیټري کې هغه به حل شي. ګورئ دوستانو، یوه خانه، هغه لا خانه، هغه ژړه خانه او انیکټیو خانې ټولې به سمې شي. صحیح شو دوستانو. دلته لیکلي دي چې congratulation all problems has been solved, make this test all weeks. صحیح. که د دوهم ځل دپاره تاسې دا پر وچلوئ شاید هغه ژړې سرې خانې پیدا نه کړي. نو دا و د بیټرۍ د سمولو طریقه. خدای دې وکړي دوستانو چې زموږ ویډیو مو خوښه سوې وي، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل ایکن د لایک تڼۍ کښېکاږئ. ښه وخت ولرئ، آباد سوکاله اوسئ. وخت مو ښه.